شما میکردی ما در طول وصل سلطان محمد امام محمد ولی عبدالرشید سرایت ما که کولای نمون طالبان تو کوټه کې ډوډۍ ورکول ورته دی تا پوخ دی چشته د ساره راوله پوښتنه ورته عبدالرشید سرایت تاک دی چشته د موټر په څیر کې کښېنه دغسې پوښتنه بعدا د عبدالرشید سرایت وایي داسې مو که در کوټه کې د اوبو نه دي ویل ما له سلطان محمد صل ورځې غمونه دي زه د غمو پټوره زه د غمو ما قرآن وایي ما لا کې لیونی یم نن مې دا غمونه خوښېږي نه په والله بلا که ورکوم زه دا کوټه کې دا خپل کوچنیانو سره ډوډۍ خورم بس دغه مینه چې ما راسره که قرآن مې هم درته نیولی دی د رسول علیه سم وږغېږه سم انسان پر کوم وږغېږه وږغېږه زر کلی قرآن شریف وسره که بزن که دی من قرآن مې درته وویل جنایتکار یم با ما بس میچد والله بالله که مې جنایت کړی یې ورکوم ویم په قرآن کې کوم څو ماته خدای پاک ژوند راکړي خدای پاک ژوند راکړي خدای پاک ویلې کلمه شریفه که مرغۍ د ازار کړم ما کوه مړ کېږم اتم ستا بندېږي اتم زه د زړه تکلیف لرم د وان ولو زه دې مزالوم ته زړه تکلیف پته 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 چاس پناش چاس سام حقیقت حال ونوای نه دی پرېږدي حقیقت حال وای خدای کار ورته دې ولاړ ولې لاړ